ښاغلی مفتي صاحب عبدالله د مزار شریف څخه پیغام پرې ایښی او پوښتنه یې کړې ده. وایي د سجدې تلاوت لپاره یوه سجده کیږي که د لمانځه په شان دوې سجدې کیږي؟ مهرباني ښاغلی مفتي صاحب. حامدا و مسلیا اما بعد. د محترم عبدالله ورور د پوښتنې په جواب کې علمای کرام فرمایي چې سجده د تلاوت کله پر یو چا باندې واجب سي نو یوه سجده به کوي، لکه څنګه چې د لمانځه سجده ده هغه رقم تسبیحات به پکښې وایي، یو وارې به تندی پر مځکه باندې ږدي، منګر لاسونه به نه پورته کوي د تکبیر لپاره، او تشهد یعنی التحیات او همداسې سلام هم نسته پکښې کې. رد المحتار جلد اول صفحه 520، البحر الرائق جلد وهم صفحه 323، الهدايه جلد اول صفحه 140. والسلام علیکم ورحمة الله وبرکاته.